ملګرو آیا تاسو ته دا پته شته چې د برج خلیفه د بجلی بیل څومره راځي او اخر د دې دنیا د ټولو نه اولنی کنډم کله انوینټ شو او هغه کوم ملک ته په کم کې چې خیراتیان هم ټیکس ورکوي د خیرات د راټولولو نه مینه هغه به د حکومت نه پرمټ هم اخلي او آیا تاسو چرته دا سوچ کړل چې په یوټیوب باندې تر اوسه پورې چې څومره ویډیوګانې موجود دي دا هغه ټولو ویډیوګانو کتلو دپاره به تاسو ته څومره وخت پکاري او نور هم داسې څه امیزنګ فیکټس به موږ تاسو ته په دې ویډیو کې وایو نو ویډیو د اخره پورې خامخا وګورئ خو د ویډیو شروع کولو نه مینه یو وړوکی غونته ریکویسټ کوم که تاسو تر اوسه پورې دا چینل نه وي سبسکرایب کړی نو دا چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکان هم پرس کړئ د دې دپاره چې تاسو ته بیا زموږ ویډیو میلاویږي د ټولو نه لاول نمبر 10 ملګرو که تاسو نه تپوس وکړی شي چې د مڼې څنګه کلر وي نو په تاسو کې به زیاتر خلک وایي چې ریډ یعنې سور کلر او څه خلک به ګرین هم وایي خو آیا تاسو ته دا پته شته چې د دې نه علاوه د مڼې یو بل کلر هم وي ملګرو د ریډ او د ګرین نه علاوه د مڼې بلیک کلر هم وي کوم ته چې بلیک ډایمنډ اپل ویل کیږي او دا بلیک اپل زیاتره په تبت کې مونده کیږي حالانکه دا اپل د دننه نه د باقی اپل په شانتي وایټ وي نمبر 9 ملګرو آیا تاسو ته دا پته شته چې یو داسې ملک هم دی په کوم کې چې خیرات راټولولو والا خلک حکومت له ټیکس هم ورکوي سویډن واحد یو داسې ملک دی په کوم کې چې مالدار خو پرېږده خو خیراتیان هم حکومت له ټیکس ورکوي او د هغه حکومت خیراتیانو ته یو پرمټ هم جاری کوي او په غیر د پرمټ نه په سویډن کې خیرات راټولول الیګل منل کیږي نمبر 8 ملګرو آیا تاسو د دې نه خبر یې چې د دنیا اولنی کنډم په 16 سنچري کې انوینټ شو بلکې په دغه سنچري کې خو د هغې پروډکټ سره یو مینول بک هم راتلو په کوم کې چې به د کنډم د استعمالولو سټیپس لیکلی شي نمبر 7 ملګرو آیا تاسو ته دا پته شته چې مشهور پینټر لیونارډو د ونسي د پینټینګ سره سره د یو بل ټیلنټ لپاره هم مشهور وو په اصل کې به لیونارډو د ونسي په یو لاس باندې لیکل کول او د هغې سره سره به په بل لاس باندې پینټینګ هم جوړو بالکل د 3 ایډیټ مووي د وایرس په شان داسې ټیلنټډ خلک ډیر کم میلاویږي نمبر 6 ملګرو پیاز کټ کول په مونږ کې د هیڅ چا هم خوښ نه ځکه چې دا پیاز خو مونږ ډیر جوړی خو اوس کومه طریقه چې مونږ تاسو ته ویلو والیو د هغې د پیژندو نه بعد به د پیاز کټ کولو په وخت کې تاسو ته هیڅ پریشانی نه وي ایون چې دا طریقه تاسو خپل مور خور یا وایف ته هم ویلی شئ د هغو د هیلپ دپاره ملګرو کله چې هم تاسو پیاز کټ کوئ تاسو هغه پیاز 15 منټ مهینه په فریج کې ږدئ په فریج کې د ایښودو نه په پیازو کې اسیډ انزایم سلو کیږي د کم نه وروسته چې بیا د پیاز کټ کولو په وخت تاسو سترګو ته څه مسله نه وي نمبر 5 ملګرو د کاکروچ په شان انسیکټ د هیڅ چا هم نه خوښ تاسو به دا نوټس کړئ چې دا مړ هم کې نو بیا هم ګرځي په اصل کې ملګرو کاکروچ د خپل سر نه بغیر هم د 100 هفتو پورې ژوندی پاتې کیدی شي نمبر 4 ملګرو څنګه چې د انسان عمر سیوا کیږي نو هغه شان دغه فزیکل باډي هم بدلیږي خو آیا تاسو د دې نه خبر یې چې د انسان د عمر سره سره دغه ټیسټ بډ هم بدلیږي هم دا وجه ده چې کم شیزونه به تاسو په بچپن کې خوړل خوښول نو هغه د لویدو نه وروسته بیا په تاسو باندې ښه نه لګي نمبر 3 آیا تاسو په یوټیوب باندې موجود ټولې ویډیوګانې کتل غواړئ نو د دې لپاره به تاسو ته د 55 کروڑ غنټو ضرورت وي او نور خو لا پرېږده په کم منټ چې هم تاسو ویډیو ګورئ په دغه ټایم باندې د 100 غنټو نه هم زیاتې نورې نوي ویډیوګانې یوټیوب باندې اپلوډ کیږي نو الټیمیټلی تاسو په یوټیوب باندې موجود ټولې ویډیوګانې هیڅ کله هم نشئ کتلی نمبر 2 ملګرو تاسو به د اوبو आवाज ډېرې پیرې اورېدلی خو تاسو چېرته دا نوټس کړئ چې د ګرمو د یخو اوبو اوازونه بالکل جدا جدا وي کله چې تاسو د بوتل نه په ګلاس کې یخې اوبه اچوئ نو ډېر څه خاموشه غونته اواز اورېدی کیږي او بل طرف ته چې تاسو په ګلاس کې ګرمې اوبه اچوئ نو د هغې په اواز کې ډېر های پیچ وي او دا داسې ځکه یې ولې چې په یخو اوبو کې مالیکول جمع شوي وي او په ګرمو اوبو کې مالیکول ډېر په تیزۍ سره حرکت کوي نمبر 1 ملګرو که ستاسو نه د دنیا د ټول نه د غټ بلډینګ په باره کې تپوس وکړی شي نو تاسو به فوراً وایئ په دوبۍ کې برج خلیفه کم چې رښتیا دی خو آیا تاسو د دې نه خبر یې چې په دې غټ بلډینګ کې به څومره بجلی استعمالیږي او د دې بل به څومره راځي ملګرو که د دې د بجلی د بل نه تاسو خبر شوئ نو حیران به پاتې شئ په برج خلیفه کې د ورځې او د شپې په دواړو ټایم کې ډېره زیاته الکتریسټي استعمالیږي په یو ورځ کې په برج خلیفه کې دننه 36 میلیون واټ الکتریسټي استعمالیږي او د دې 36 میلیون واټ نه په پاکستان کې 15,000 کورونو ته د میاشتې بجلی ورکول کیږي ملګرو اوس تاسو ته د برج خلیفه د کال بل وایو په ټول کال کې د دې د بجلی 3 लाख پاوند بل راځي کوم چې د پاکستان په مطابق 2 کروڑ 70 लाख وي او د دې بلډینګ ارننګ د دې د بجلی د بل نه ډیر زیات سیوا ده ملګرو که تاسو دا ویډیو خوښ شوی نو ویډیو خامخا لایک کړئ د خپل مرګرو سره شیر هم کړئ او د داسې نور انټرېسټینګ ویډیوګانو کتلو لپاره دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ جزاک الله